تاسې ګورئ دا تعلیما للامه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وخت پیغمبر دی، تر ټولو ستر عالم دی او په هر څه پوی دی. بیا هم د الله جل شانه و عم نواله له طرفه څخه دته دا ښوونه کیږي چې تاسې د زیادت د علم دعا همیشه کوئ. نو ستاسو څخه مې هم غوښتنه دا ده چې طلب د زیادت د علم وکئ، د طلب سره سره دعا هم ورسره کوئ. تاسې ګورئ د علم د زیادت لپاره اسباب ډیر دي. یو د اسبابو څخه تعلیم او تعلم دی چې د استاد څخه سره یو څه زده کوي. بل د اسبابو څخه د تحصیل هغه دا دی چې یو څوک په خپل دغه تحصیل شده علم باندې عمل وکړي، الله تعالی ودته نور علوم نصیب کوي. ځکه دا هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی چې کوم چا کچیرې په خپل علم عمل وکوي، الله جل شانه و عم نواله به له خپله طرفه ودته نور علوم، داسې علوم چې د ده نه وي زده ورنصیب کړي، ورزده به کړي. د دې نه علاوه دریم سبب د اسبابو څخه د زیادت علم لکه څنګه چې دغه آیات شریف ما تلاوت کوي دعا ده. همیشه د الله جل شانه و عم نواله څخه دعا کوي په دې اړه چې زیادت د علم در نصیب سي. یا الله ما ته علم مزید را نصیب که، د نور علم توفیق راکه. همیشه دا دعا د هر لمانځه وروسته هر هغه ځای چې تاسو ته مستجاب الدعوات معلومیږي چې په هغه کې دعا قبلیږي، په هغه وخت کې ستاسې اوله دعا باید دغه وي چې یا الله ته زیادت د علم ما ته را نصیب که. د دې نه علاوه د استاد د کورنۍ او همداشان د خپل پلار او مشرانو خدمت دا هم د زیادت علم سبب دی. زیادت د علم په دې هم راځي چې ته د مشرانو سره کښېنې، مشر یو خبره وکړي، هغه خپل د تجربې څخه، هغه خپل د دې وخت د عمر چې پر تیر سوی دی د هغه یو تحصیل یو څه زده کړي وي، هغه ستا په مخ کې وکړي، نو د هغه په سبب باندې زیادت د علم تا ته نور هم در نصیب سو. د زیادت د علم اسباب ډیر دي، خو د اوس لپاره که چیرې تاسو ته زمینه مساعده کېږي چې خپل دغه دوره د دغې دورې د تکمیل څخه وروسته د ماسترۍ دورې ته زمینه درته مساعده وي، دا تحصیل وکئ او تر هر څومره چې تکامل ته رسېږي هغومره مو افاده و انسانیت ته، هغومره مو ګټه و انسانیت ته و جامعې ته ډېره رسېږي.